کابل کې د رامنځته شوې چاودنې د تلفاتو شمیر معلوم شو. کابل کې چاودنه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا چاودنه د پولیخیتي جومات سره شوې ده او 6 کسان پکې زخمیان شوي دي. ویل کېږي دا چاودنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې خلک جومات ته د لمانځه لپاره ننوتلل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو کس لمانځه کوونکو ته لاسي بم اچولی دی او 6 کسان یې ټپیان کړي دي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې په دې اړوند یو شکمن کس نیولی دی او تحقیقات یې ورڅخه پیل کړي دي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.